دا خو مونږه داسې شی فرض کړی دی د خدای دین ټوکې لوب مسخره د خپل طبیعت دین. ایو پیرو یو کلی ته تللی و، کلی کې څه ګوري چې ټیپرم په 2 پیسې سیر دي او زعفران او سوچه غوړیم په 2 پیسې سیر. اوهو یلکه دا خو شعر ناپرسان دی. سوچه غوړیم په 2 پیسې سیر، ټیپرم په 2 پیسې سیر، گازریم په 2. پیروی مرید ته چې بچیا تخته دا شعر ناپرسان دی او الله که پکې گیر شو تپوس کولو والا بسوچ مرید ډېر مانداو. هغه چې حضرت لږ به ایثار شي، ډېر مانده یم او دا سوچه غوړي ډېر ارزان دي چې لغوندي اخرمه چې خشم. هغه سوچه غوړه خو به اخره خو سټ به دي ګوسیم خوري. وی چې نه صاحب لږ ایثار شه. ډېره ښه ده چې ایثار شوی دی نو شیخ صاحب شورو پې کړې ده. او چې میاشت 2 تېرې دی شیخ نه داسې کټی جوړ شه چې بیا به په ملا کټ راته. بادشاہ اوس حکم کړی دی په یو سړي باندې چې دا پانسی کوي. هغه سړی مانداو په غاړه کې هغه کړی نه ټینګېده. بادشاہ ته راپورټ وشو چې جی دا سړی خو مانده دی او په دې مرۍ کې کړی نه ټینګېږي، بوټه تې بیا وځي. بادشاہ وی چې بھائی دا څه ضروري ده چې هم دی پانسی کوي چې د ده مرۍ کې کړی نه راځي. غټه مرۍ والا وګورئ خو یو سړی مړ کوي هر څوک چې ګرځي اوس سپایان ګرځي غټ سړی لټي چې وې کته دا د پیر صاحب مرید باندې او وې والله د مرای ولا فټتا راوی نیو شیخ ولا لکه وروره کړای د بل چا په مرای کې نه فټ کیږي. وینو ما سکړی دی بیرام غر کاشا وې سدي کړی نه دی الته کړای په بل چا کې ناراض کړی دی اس نه دی او کړای پتا فټ کی. پیر لراغه چې غرق شو ما اوس ما سکړی دی چې وای کړای په بل چا نه فټ. وې ما چې درته وی چې 2 پیسې سیر سوچا وړي خو خوري او 60 بدی ګوسی هم خوري. وې پیرا خدای ته ګور اوس ته چل کاوه. نو پیران خو ډېرو خيار می کړ، ډېرو خيار زری شعر تم ډېر خپایم چې ما ځان مولا کړي ډېر خپ چغي دی او سوري دی او بد ورځي دی او صاحب جګړې دی او جیل خانه دی او په لوی غم اخته کزان می پیر کړي داسې مذهب کوله لوی خوان به اوس خو صاحب په قهر اخته د ټریفیک د سپای غوندې که خزر رواني چې ما کجنه را رواني ما کالکان را رواني ما درې لارې بلاک کای درې والا درته کنځلې دوست خایا چې دوست بدی سو پیر له کا خزه ورغله په سر ولا لاس را کاږي الله دې نورم خکا کجینه ورننه واتم پسینه مینه ورته الله دې نورم خکا. اجي آسان شه ده مال ده پیسې دي خوراکونه دي سبا ها کود مولا توب ګران کا. نو پیران ډیرو خياري اغا ورته اوس می خلاصوا و بداس چلله چې سباله د 500 دا کړای دا پیری ورته وی چې تا نه مخ کې به زور منډه کوم او بیا ته په معنا مخ کې ور منډه کوا زبته ته به سره اون خلو. بادشاہ به یو تپوسو کې زب یو خبرو کوم استادان بخلاش چې سار شو. بادشاہ راغی چې سړی پانسی کی دی پیر په دې کړای ور منډه کړي مرید په ور منډه کړي دواړه په پرزون دی یو وځ په ورزم بل وځ. بادشاہ دا چل څه ده پیر ورته صاحب په باطن کې مې ولید چې په دې کړای کې جنت ده چې د چا غاړه ته پرې وته نیغ به جنت تزي. زدي مرید ته ویم چې ز جنت تزم او دی وی چې نزم دا جګړه د زما او د. بادشاہ ورته وی چې تاسو دواړه په آرام کې نه جنت ته زولې نظم کړای. بادشاہ په خپل غاړه کې چولې ده او د خپل خلیل اډر ورکړي راکاږي او چې ګړه شوی دی سټیالتا. پیروي مرید ته چې تخته بیړه د غر کا شزان د اخلاص شو او ما ته وګورئ په دې زمانہ کې بدا بدبخت قوم
د 500 کړای ځان ته پخپلا اچي پخپلا شهرنا پرسان دے اس پتہ پکې نه لګي اسلام 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 15 کال وشو اسلام په ټي وي کې دمانم لګیا دي اسلام دې په یو بل خبره ووري ما ته ګوري ما ته یو سړیو خبره خو پوهیږي کنه ملغلره بیا مونتا نو مال چې نوې کفن راوان غونده د نوې کپڑے کفن زما جوړ نه کې بابا ولی وی بچیا نوې کپڑے خو ژوندیا غوندي د زینت د پاره ستا پلار چې مړ شي نو د مړو د زینت سره څه کار دی دعا راته کوه چې الله د حضور په خوا کې د اوسېدلو زینت راته نصیب کړي څه سات تېر شه انا لله و انا الیه راجعون قبر وکلسته شه د حضور په خوا کې جنازه اوچته شوه جنازه وشوه لحد کې کېښوی شو ورپسې د کاڼي تبزې ولګولې څه شګه وښوی د قبر مبارک ته صحابو بیا کاڼي را لرې کړه چې دا شګه راوباسو څه ګوري چې د رسول الله د روضې نه د رسول الله لاس راوتی دی او ابوبکر ځان ته غاړې ایستی دی ورته وی یا ابوبکره په خدای قسم زه خو د ډېر وخت نه ستا په انتظار وما صحابو غبراو شو یکدم یې کاڼي بیا ولګول او قبر یې بند د نه وروستو انتخاب د امیر المؤمنین عمر فاروق شو قصې ډېرې اوږدې دي لنډه غوندې درته کومه لنډه د شپې ګرځي لګیا دی په خپل دور حکومت کې چې هسې نه چې د شپې زه وده یم او چاته تکلیف ونه شي هسې نه څه ګوري چې یو ښځه ده بچي ورته پراته دي په اور باندې کټوه ایښې ده چې بچي وجاړي دا کټوی کې سمسۍ ووایي څه کړ غوندې اواز وشي بچي بیا غلی شي امیر المؤمنین لرې نه ولاړ دی او دا تماشه کوي چې نږدې ورغی وی بیبي دا څه کوې هغه ورته ځه کار کوه وی نه بیبي حل به وی وی ځه د دردمندو زړه ولې درد دی زه خو دردمند یم ځه د جلسې ته پولیس والا هم ډېر راغلي واورئ که چا درته ووی په لار کې پروت و بې کسه مصیبت زده او درته ووی څوک یې او درته ووی ځه لار لنډوانو چې لته ورنه کې دی خوا وګورئ لته ورنه کې قیامت کې به رنګ رنګ خلک نیولي بادشاہان به پسې نیولي بادشاہان چې د چا لاس کې اقتدار دی د چا لاس کې حکومت دی څوک پانسی کول او عمرې کول کوي دا به پسې نیولي دا به په دې نیولي چې ته ما د ځمکې بادشاه کړی دې د پاره وي چې د غریب آه در نه ګورې ماله رانشي اسمان ته څه رانه رانشي ټول وایي د غریب آه در نه ماله راونه رسي اسمان ته او تانا د غریب آه ماله راغلی دی نو په خپل ذات مې د قسمي کدې پرېږده بادشاهان به په دې کې نیولي مولیان به یې رانیولي اسپایان غریبان خو ما دغه کړه دا لږ وران دي مولیان به یې په دې کې نیولي د وظیفو ډکه ټوکری پرتی ملنګ راشي وږی ملا صاحب وږی ما وایي ځه معاف وږی ما واټ خبر نیم مونږ پېښور کې دا کیسې ډېرې ځکه هلته وظیفې غواړي پچای ډکې پرتې وږی ملا صاحب پچا او یو دوه نوړی راکه وږی ما او چړیا وړی په خښته
غریب منډه کې مليان به عمرانی ولی دا خبر وای واعظہ چو جلوہ بمحراب و منبر میں کند چو بخلوت میں روندہ کار دیگر میں کند خوبان دے سلور بمنس کی گی واعظہ چو جلوہ بمحراب و منبر میں کند چو بخلوت میں روندہ کار دیگر میں کند ملیان بیرانی ولی پیران بیرانی ولی چې ته خو یخ سوري ته ناست وې خپارام په مزه ناست وې دا مورمړو به ټیکدارانو سره په سړک ګنتي او بیلچې والی او طالب شکرانه پیش کړو په وړي کې به دې واسکټه چولې او جیب کې به دې واچولې ته د کمې مور بچی وې کم ټیپر دې په دې قوم خرڅو د دې داسې مثال دی لکه یو بس ایکسیډنټ وشي د چا لاس ماتی د چا خپه ماتی د چا سر ماتی د چا پخته ماتی د چا خېټه شلیدلی د چا ملا ماتی او هسپتال کې ډېرې پروتي یو وای سر مې لاړو بل وای لاس مې لاړو بل وای خپه مې لاړه بل وای ملا مې لاړه او ډاکټر اریانی چې خدای سر والا ته ورمنډه کم کخپو والا ته ورمنډه کم کملې والا ته ورمنډه کم مليان روحانی ډاکټران او ملک ټول اکسیډنٹ کړي دي څوک خزه نه خبر نه ده څوک لور نه خبر نه ده څوک زوی نه خبر نه ده څوک ځان نه خبر نه ده څوک دین نه خبر نه ده څوک مذهب نه خبر نه ده څوک اسلام نه خبر نه ده او ډاکټر اریان دې چې زینو کم پسې طالبانو لا ورشي جلګه دا کتاب دا سیوایا دا سیوایا دا سیوایا کدی نور پسې ورشي جلګه دې خزو ته لګي واګي واچوي خدای ته وګورئ دا سبام بار رئیس ته چا پسې هغه دې یو خزه لور مړاوه هغه نه مخ کې مور مړاوه هغه نه مخ کې پلار مړو هغه نه مخ کې رور مړو الور باندې جړل ورته ویل بچڑی میں کس کس نوروا بچڑی میں کس کس نوروا ماں نوروا کہ پیو نوروا کہ پیراوا نوروا کہ بچڑی تنوروا سک سک جاڑم مور جاڑم پلار جاڑم رور جاڑم کتاو نو عرض میں داو چې د مجلس او د وخت تقاضا خو صرف علمی خبره طالبانو سره یو څوک ول هغه ما سحر عرض کړي یو خبره پاتې و چې طالبګیرای سره او ملاتوب سره د اهل دل او هم نشینی به ضروری وي علم وش اوس علم د پاره به اهل دل لټای اهل دل هغه خلق دی چې چاته درد وی پاندرون مولانا وی گر تو سنگ خار مرمر شوی گر تو سنگ خار مرمر شوی چون بصاحب دل رسی گوهر شوی ککان او لوټه خو صاحب دلو ته چې ورشي جوهر بدر نه جوړ نیکان اولیاء الله زما عزیزان په دغه زمره کې یو عالم تیر دی لوی مولانا جلال الدین رومی عالم او ډېر ښه عالم درس به کول طالبان تناسته د تلاو په غاړه قیلا قلنا مولانا روم ناسته او درس کوي قیلا قلنا سوال قائمه او جواب کوي سوال قائمه او جواب کوي شمس تبریز رحمت الله علیه راغه او د شاته اوس غلې غوندې ناس چې سات تیر شه
در سے بس کنو دا شمس تبریز ورنزدې شو ورته وی چې گفت ای غوغا وقیل قال چیست اے مولانا دا شور دی چې جوړ کړی دی قیلا قلنا داس دی مولانا روم ورته داسې وکړه ورته وی چې مولوی فرمودنا دا لببن بے وقوفا خلا بند کا قیلا قلنا سشے دے برمقالات خرد مندال مخن د نیکانو خلق خبرو پورې تخان او چې دا قیلا قلنا دا څه شی زما عزیزانو قیلا قلنا عام خلق څه پوهیږي دا هو بلکې خدای دې رحم وکړي تا زمونږ د زمانه طالبانو هم دا شوق اوس ورک شوی قیلا قلنا سوال او جواب چې دی دا اوس كلهم اصحاب الظواهر شمس تبریز رحمت الله علیه غله کې ناست بیا مولانا روم ورته اوس په غوسه کې ګوري ناګانا کتابونه د شمس تبریز راواغستو او تلاو ته وګور مولانا روم نور په غوسه شو چې کتابونه وګورځول تلاو چې سات تیر شه تلاو ته لاس کو کتابونه چرويست ټاپه ورکو هغه نه دوړې و دا کرامت د شمس تبریز رحمت الله او زمون په دې ملک کې باز خلق داسې دي چې هغه وي دا دیوبندیان مليان چې دي دا کرامت نه مني اولیاء نه مني بزرگان نه مني د رسول الله صلی الله علیه وسلم شان نه مني دا څه خبرې بم ډېرې اوري عزیزان علماء دیوبند اولیاء نه منل خو پرېږده د رسول الله صلی الله علیه وسلم شان خو پرېږده د مدینه منوره سره تعلق د علماء دیوبند دا دی او عقیده د علماء دیوبند دا ده چې کومه خاور سره چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم بدن مبارک لګیدلې ده دا خاور د عرش معلا نم بهتره دا د علماء دیوبند عقیده ده د علماء دیوبند عقیده ده چې د رسول الله د روضه مبارک هغه خاور او ګردی آی پرنجو کې چولی دی او به پسترګو کې چولی چې دینه خرانجه بنور چر علماء دیوبند د مدینه منوره قجوري داغي اډو کې میدا کړی دی او په دارو کې چولی هغه خړلی چې دینه خشفا په بل سکی نو چې د مدینه خاورې کم خلق د عرش نه بهتري غني اب د مدینه سردار څنګه نه مني او داغه دا د چاکل مني دا روټي خلاص موټي خلاص چر ټول شوی دي صاحب ما وی علماء دیوبند اولیاء سردار منلو خبره نشتا علماء دیوبند او د دوی منځ کې اختلاف صرف دا ده چې عالم سره سپای او مجاهد پکار ده او دوی وای چې مولا دې صرف الواخور او تالی سټوي نور دې نه ټک کار نه کی نو زمونږ او د دوی جګړه کې پالوا ده مذهب کې جګړه نشتا مونږ الوا مخره او دوی وای چې خوري د دې روټي خلاص دوی دین چې ده یو نمایش فرض کړي جشن جنډیانی دیو بلپونه دیو نخری دیو سجاوٹ دیو دی خصیص تا دوی دین وای حالانکہ دین د سجاوٹ او دین د جنډیانو او دین د نمایش نامه نه ده دین د یو عظیم سادهګۍ نامه یو عظیم داسې سادگی چې پیغمبر با
په مجلس کې ناستو او د باره به مېلمه راغی نو دومره عام به په مجلس کې ناستو چې د بار مېلمه ته به دا پته نه لګېده چې دې ډله کې پیغمبر کوم یو. لباس به داسې و، شان به داسې و، ناسته به داسې و. په لاره به روانو، صحاباو نه به چرې مخکې نه ته صفکې به ورسره روان. په لاره به روانو، چرې چا داسې نه دی لیدلی چې پیغمبر داسې روان بلکې داسې به روان. او وی به چې زه ټیټ سر روان، مقصد دا دی چې الله محمد عربي هر وخت ستا په مخ کې سر نه ګوري. زما عزیزان، رسول الله صلی الله علیه وسلم د دین د پاره چې کومه قربانای علماء دیوبند مور به پیدا کی د مولانا حسین احمد مدنی غوندي مجاهد، مور به پیدا کی د مفتی کفایت الله غوندي مجاهد، مور به پیدا کی د مولانا رشید احمد گنگوہی غوندي مجاهد، مور به پیدا کی د مولانا شیخ الهند مولانا محمود الحسن غوندي مجاهد چې د انګريزانو د لاسه په تور او بو کې به قیدونه تیرول. دالو اخواروز را پازې ویلا دیوبندیان چې دی اولیاء نه منیو، امیان خدا عوام کل انعام بل هم اضل. دا بی وقوف خلق دی دوی و یره دا برشتیا نه منی. دی خوا وګورئ، دا تاسو سره مخامخ زیارت د کوټ اجیبادر صاحب رحمه الله تعالی و تبارک. دا د حضرت بنور صاحب خلیفہ و. ٹھیک ده، دا چې سکړی دي په خپل زندګۍ کې ځان لیکړي که تاسو لیکړي؟ د دې جواب وکړئ. ها، قانون څه دی؟ قانون څه دی؟ تلک امة قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. قانون څه؟ تلک امة قد خلت لها ما کسبت. الله وی دا وړاندې چې کوم ټولي ذکر وشه، لها ما کسبت، دوی د پاره به د دوی عمل کارآمدي، ولکم ما کسبتم، او تاسو د پاره به ستاسو عمل کارآمدي، ولا تسألون عما كانوا يعملون. دا غوی د عمل تپوس به تاسو نه کیږي او ستا د عمل تپوس به دا غي نه. قانون دا عجیب عادت ډېر لوی سره، ډېر لوی ولی او بزرګ، خو د دې مطلب نه دی چې د سکړیو پاغه به ځ خلاصيږي. نه، د سکړیو پاغه به تن خلاص، د سکړیو ځان اخلاص کړي. تعالی په خپل وخت کې لارې خودلې دي، د ځان خلاصي لارې درته خودلې. دی خو وګورئ، نوح علیہ السلام برای راست پیغمبر دی، زوی داغه برای راست زوی د پلار پلار نه دی. څوی ورته یا الله زوی می غر کیږي، الله ورته وی انه ليس من اهلك، دا ستا زوی ستا اهل نه دی، انه عمل غیر صالح، ځکه دا عمل ستا په شان نه دی، دا د ستا زوی نه دی. کوم اولاد کردار چې د پلار په شان نو، هغه اډو داغه زوی نه دی. ابل اورت ماته یو سړی راغی، زکات راکا. مال مونږ خپل مولیان یو زکات پسې ګرځي، ته اوس مونږ پسې راځي. ځه وی چې نه راکه، زه د ګردي غوث نو سیم. مالی ګردي غوث څوک وی؟ په کابل کې یو بزرګ تیر شوی، ما غوتش بزرګو کنه او ما زه د آدم علی السلام نو سیم. کته د ګردي غوث نو سې کنه میای، نو زه د آدم علی السلام نو سیم. تا نه زما رتبه اوچته ده، دا څه خبره ده؟ زه د پلانی نو سیم او زه د پلانی نو. بنده عشق شدی ترک نسب کنجامی، بنده عشق شدی ترک نسب کنجامی، کہ دری راہ فلا ابن فلا چیزیں لیست.
वही बंदा द इश्क से नसब दे प्रेग दे जामी द इश्क पलार के फलाने जुए द फलानी हिस्से फलाने जुए द फलानी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह खपल लुर बीबी फातिमे तवैया फातिमा तो सलीनी माशेते दुनिया की दी कसकारी माता हुआ है चीजें हुक्म ए बचिया वो दुनिया के चिदा से अमल उनके च कुरान दी प क़यामत के राउनी सी ए बचिया का दुनिया के दिदा से अमल करो जब क़यामत के कुरान राउनी वे नुज़बद इखलासुल नशमा पैगंबर लूरता वही लूरता हर सड़ेब पखपल किरदार पखपल अमल खलासी हर सड़ेब दखलासी असबाब जान लप दुनिया के पखपल जुड़े डबल पतूरा बन की तो जम्मा मुंस मां बांधे फर्ज मां द पारत मुंस कोलेश मां द पारत रोजनी वेशी मां द पारत कलीमा वेलेशी मां द पारत ज़कात वर कोलेश ना जमा फराइज बस जको मां द पारत तनश दा कानून